بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلام احترامات وړاندې کوم تاسو ته. نن غواړم دغه مسله چې ولسمشر د امریکا ښاغلی ټرمپ همیشه ټینګار کوي او د چارواکي هم دفاع وزارت او نورې څانګې بهرنیو چارو وزارت یې چې موږ باګرام ته ځو، باګرام ته چینایان راغلي دي او یا داسې جمهوري خواهان ډیموکراتان ملامتوي چې تاسې ولې بې وخته راووتئ او باګرام هم ولې پرېښوده. په دې باندې بحث کوو د علت اساسي چې ده، څه غواړي. په دوحه کې تړون لاسلیک شوی ده. په تړون کې بعضې شرایط وړاندې شوي دي. دا څلور مادې چې یا توکي چې بهر میډیا ته راووته دا بل بحث ده. په اصل کې هلته دا پټ ضمایم څه وایي، دا دوه ضمایم دي، دا د نور ضمایم شته هلته شرایطو کې ښودل شوي دي. 18 میاشتې غور بحث و په دې مسایلو باندې، اوس مختلفې ډلې لاړې او راغلې. ځینې چارواکي طالبانو چې په کې ډېر مرکزي رول درلوده، ډېر پکې اغېړ وه، هغوی اوس ناراضه دي، مثلا تللي دي یا په یو ډول وتلي دي له هېواده په یو باره باندې چې مکتبونه به نه پرېښودل کېږي. دا لسانې لرې سول، بعضې ورکم سوله، مشکلات شته په هر صورت باندې، بعضې پاتې دي. نو هغه شرایطو کې موږ مخکې ما ویلي وه چې بعضې لیستونه ورکړل شوي دي. لیست ورکړل کېږي همیشه لاسپوڅي ته. کله چې کیوناري یعقوب خان له زندان راوویسته، ګرچې حالات یې ښه نه وو، خو د خسر د یوسف خان د نادر خان نیکه یحیی خان موجود و، هغه ته لیست ورکړ چې دغه لیست به دا کار به کوي، دا به نه کوي. بیا پس د خو د ګندمک مسله سوله و. له هغه نه علاوه بیا نو موضوع داسې وله چې یعقوب خان کارمن نه پیدا و، یحیی خان وطن پرست و، مشکلات جوړ شول. انګریزانو دا یو څه واخیسته و لاړه هند ته. هند کې همالته مړم شه، همالته ښخم شه. امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت الدین چې ډېر با تدبیره پاچا و او د هېواد ته ډېر زیات خدمت کړی دا، خو حقیقت ته څوک چې خدمت کوي هغه بیا غدار و خاین و دا او دا څه صفته ورکول کېږي. او څوک چې بیا بهرنیانو ته خدمت کوي هغه بیا ډېر خدمتګار و اتل و نازولی. دا بحث به نه کوو، دا خو باندې ډېر بحثونه کړي دي. امیر صاحب هم چې راغی ګریفن چې کله معاهده ورسره امضا کوله په جبل سراج کې د تاشکند راغی، دې ته هم یو هغه ته فکر کوم 9 مادې ورکړل، ته 11 که هغه ته 11 مادې یو لیست ورکړ، ورته دا کارونه به کوي، دا به نه کوي. دا چې بیا د څومره درایت او کفایت درلوده، څومره انګریزان شاته کړل او خپل مملکت کار وکړ، سیستم و اداره و مالیه و پوست و استخبارات و اردو، قصرونه، تعمیرونه، تلګرامونه و نظم و اداره څومره د جوړه کړه. بیا چې دا بس بالاخره انګریزان دې ته متوجه شول چې خاوره ترې نیموله، چې تر اخره د امضا ونه کړه. په هر صورت خو د خپل کفایت درایت باندې دا کار وکړ. همداسې نور هم چې راغلي دي په هر صورت باندې خو په اخر کې له بن نه چې ښاغلی کرزی و دا ډله د شمال راتله، دوی ته هم لیست ورکړی. دا ګورزن هم دا لیستونه خپله جنرال مارشال فهیم ده که خاین فهیم ده که قمندان فهیم ده که هر څو ده، خو دوی افشا کړل او ډاکټر خلیلزاد په دې کې اشاره وکړله. یعنې یو لیست ورکړل شوی و، فکر کوم 21 مادې لیست و چې دا کار به کوي او دا به نه کوي. همدغسې یو لیست طالبانو ته هم په دوحه کې ورکړل شوی و چې دا کار به کوي، دا به نه کوي. په دې لیست او په دې مسایلو کې یو شی مخکې وسي و چې موږ به وځو 8000 پوځیانو پاتې کېږو، باګرام کې به یو، سفارت کې به یو، او څه به دا دی واخان خواته دغه سیمو کې دلته دې جوی کې بجابجه کې او څه به قندار کې، خو د په ټول 8000 شاوخوا کې دوی معامله ورسره کړې وه. هغه یو څه شته، اوس هم سفارت کې ګورې ډېر کسان دي، واخان قندار په نوم یې دې جوی کې پټ دي، بعضې مشاورین، بعضې زنداني په نوم باندې دي چې یعنې که افشا سي راوځي مشاورین دي. یوه دا خوا زندانی ده، بیا تیزیم څنګه ووته، دا خوا اسیر و، تبادله سودا قصې دي. خو په هر صورت دا چې واخان خبره شروع شوله، یو وخت ظاهر شاه هم کوشش کاوه چې واخان جوړ کړي له بهر نه، ورته امر رسول چې هلکه کرا کښېنه، چین موږ نه غواړو دلته راسي، دا لارې همدې لپاره موږ بندې کړي دي.
د واخان همدې ته جوړ شوی چې شرق ګرب اوبو ته رانسي د چین به راغلی دا پاتې و که نه ته ډېر اسان شریان په د یوه میاشت کې درته ډېر ډول لوکس مدرن ستاندرد په نړیواله کچه باندې سره درته ایران نه جوړوي چې هم ترن پکې هم نار پکې هم برق پکې هم هر څه پکې ښه لویه موټروې درته جوړوي هایوې خو اجازه نشته د تونلو هغه څه هر څه سره غر مر درته جوړوي خو اجازه ورته نشته اوس چې لږ له خبره وښورېدل او څه حرکات شروع شول په بدخشان کې جنګ و نامني همدا علت ده نو دغه باګرام دوی ته په ورکړ شوی ده دا به ورکول کېږي په یو ډول بیا اخلي بیا دې ته فتوای جوړېږي هغه جوړېږي لکه دا اوس روس سره د معامله ولې اشغال او جنګ فرق یې صاحب اوس روس پخوانی روس نه ده دا د فلانی داسې ده اوس خو مستقل و هغه وخت کې نه و هغه وخت کې چېرته اشغال و داود خان اشغال و ترکه امین اشغال و خو کارمل اشغال راوړه هغه ولې ملامت مثال یې کله یې ښه کار نه و هم کمونستان و ښه کارونه نه دي کړي په افغانستان کې قله بدبختي را بشان بې راوستلي یا مثلا پاسته همدغه مسعود له KGB سره پروتوکول درلوده په څلوېښتمه فرقه کې هر څه ګروموف سره امضا یې کړې وه چې راووته چې په همغه باندې دوی مخکې چې کابل ته راننوځي یار محمد فرید مزدک ورور ته ویل چې ورسې یعقوبي سره پروتوکول تر واله هغه سره پروتوکول نه وه جلال باقي سره دا یې مړ کړل لړ باقي نه وه هغه یې مړ کړه دواړو خودکشي وکړه په هر صورت باندې یعنې یو لاره ته جوړېږي ولا اوس خو په اجازه راغلل باګرام ته یا موږ کرایه ته راخلو اوس پیسې ورکوي یعنې پخوا پیسې بل رقم اوس بل رقم خو په هر صورت باندې دا شیان صحیح په افغانستان کې وکېږي خو په د موږ چې په خیر یې په ګټه یې مشکل نشته را دې سي باګرام ته کرایه د خپله ورکوي امنیت راولي په شرط ده چې ساده یې ورنه کوو شی په بدل کې څه واخلو خو د یوه چوکۍ دپاره د یوه عادي شي دپاره به یې ټوله ښار ورته تسلیموله ټول وطن ټول حاکمیت ورته ما صاحب په قدرت کېنوه ورسقه و زوی ګوره ټول وطن ټول بنیاد وران که صرف هغه همفیري سره یو پروتوکول وکړه چې ما به قدرت ته راولي څو سیستمونه هر څه خراب کړ راغی بېرته یې بیسته کړ صرف هغه سیستم د اماله خان قربانان نو که چیرې وطن پې آباد سي وطن پې جوړ سي فقر و بدبختي ورکه سي دلته امنیت راسي پرمختګ وسي ځکه موږ پرمختګ نسو کولی نه هم دا کړی نه کوو نه څوک ژمن دي چې حقیقت ووایي پر خلکو بد لګېږي په دا 200 کالو کې موږ کله کار کوو غیر له وهلو ټکولو وژلو د پردیو جنګي چې راوړي اخلاص ته دا یو زه دا یم تا هغه یو زه دا هغه یم په همدې ته ناست صاحب تمام ورځ چې هر نقصه د تفرقې له بهر نه راځي اول یې موږ پلې کوو چې هره بدبختي نقصه راځي موږ ته اول یې موږ صاحب په ځان استعمالوو بیا پاسته پې پښیمانېږو 100 کاله مخکې ریل راغله دا شیطان کار ده شیطان راوړی امان الله خان کافر ده وایي اوس وایي جمهوري اسلامي و صاحب اسلام و جال برکت ترېنډ راغی هغه هم له کوم ځای له شوروي راغی هغه له هند راوړی تغییرات راځي هغه وایي که اساسي قانون جوړ کفر ده فحشا ده اوس قانون جوړ کړي قانون نشته هغه چې مکتبونه جوړ کړل انجلیکانو ته د مستوراتو نسوان لیسې او مکتبونه مطلق کفر و اوس ټول ناست ورته د مکتب النفس جوړ کړي یعنې تغییرات دا اوس حالت چې ده دغه بیا وخت یو وخت تلویزیونه معتدل او موبایلونه معتدل اوس ګوره خپله طالب په جیب کې موبایل او تلویزیون ته هم ګوري اوس موسیقي آله ماتوي سبا تندی ناست د ارمنۍ وي یا بل ورته باجه وي یا بل ورته دوړه غږوي بیا یو ورته غټ صوفي ورته ګډېږي بیا ځکه که دا دروغ وایم نو خو دا تلویزیون مثال یې وګورئ کافر و تلویزیون که دی کافر و که هغه مسلمان څه کفر دی واوښته خو په هر صورت باندې دا پېښې شته نو بنا لسته په دوه کې ورکړل شوی ده دا به پلی کېږي دې نه خوا ته دې خوا دوی چې نشي کولی دوی کورنۍ ګراو دي خپله دوی ته خطر ده ورته وایي چې په درون دې ولم په دننه په کوټه کې دې ولمه دا کار به نه کوې هغه کار به کوې او دا به نه کوې نو بنا امریکایانو راتګ باګرام ته په هر صورت باندې راځي دا چې څه وخت راځي مصروف ده په اوکراین کې په خلیج کې او په ایران کې اسرائیلو کې او نورو ځایو کې دا پروګرام ده خو مطمئن ورته ویلي دا وساته دا د چینایانو شیانه خبرې دروغ دي دا د شمال ډله کله کله اعلان کړي چې چینایان څه فکر کوي چې په دې به امریکا زه راولم زه چې امریکا به د ما په ګټې تاسو نور دوران ختم ده
ځکه نه امریکا مني، ځکه اوت اعتبار خلکو ختم کړی تاسو، نه ملت مني. دلته کار څوک راځي درېیمه ډله به راځي چې لاس یې په هېڅ خواته نه وي، هېڅ چا باندې په وینو سور نه وي، نه غلي نه مفسدي نه وطن ته داسې دی څوک ده او څنګه به یو مقصد چې ملت پې خوښه وي هغه به راځي. نور دغه څوک چې دا په 15 کاله کې په واک قدرتو کې غلا و چور و غصب شانې کول، دا نور ملت نه مني کولی او په زور به تامینه کې مشکل جوړېږي. دا بیا باداران هغه زورور دا درک کوي، دلته دردسر بیا جوړ نه کړي، بل ډول راځي. دا د ما خبرو د باګرام په هکله باندې او د امریکایانو د راتګ باندې دې ته باید تدبیر ونیول چې په کومه توګه باندې راځي، څه ترې اخیستل کېږي، څه امکانات قرباني باید ورنه کړو، میدان د رقابت باید نه سو، میدان د جګړې باید نه سو، خپلو ګټو باندې باید کار وکړو. لاس د ایران هم خلاص، د پاکستان هم خلاص، د مرکزي اسیا هم خلاص، چې هر څه کوو خپله خاوره هم ده. که امریکایي راځي که هر څوک راځي موږ ته نه راځي، موږ نه خرابوي. تاسو خرابوي ځکه 50 کال تاسو موږ خراب کړو، تباه او برباد هم کړو. تاسو لاس امریکایانو ته مو لاس واچوو. نو د هغوی اقتصاد څو خپل هېواد خپلې ګټې ګوري، خپله ګټه پر بنیاد باندې عمل کوي، موږ خپلو ګټو ته ګورو. وګورو حالات څه کېږي. که چېرې بیا امریکایان داسې په وړیا توګه راتلل، په زور راتلل، بیا د جهاد زورونه دوی لیدلي دي، بیا موږ ټول بیا جګېږو، بیا نو سم تنها یو ډله یو ګروه نه ورته پرېږدو، بیا ټول جګېږو، بیا سم دا وایي نو هغه د عبرت درس ورکوو لکه چې پخوا موږ انګرېزانو ته ورکړی و او روسانو ته. ومن الله توفیق، ستاسو ورور عزیز مارج.